عمل باید له نور خراب کړي یې در کومه شه نو مو دا ټوپکې په اړه خبره ده واخله ځواني مرګه بابا ته به بیداره خو زه به خپل در پلار له بیداره یم ښه واه زوی خبره ورځ چې د کور په سودا کې مې شیخ راکړي وې مور دې په هغه خبره ده زه خو ولاکه په خبر نه یم زوی اوس مې دې په خبر کړمه اشه ته ګوره ما تا ته ولیدل درلې او واخله دا د ټلیفون دی ما خو ګورې ستا سره مسخرې کولې زوی ډېره بیداري ونه کړه جامه یې و چې زه ستا پلار یم مګر مور خو بیا بل څه ویله یا مطلب مور ویله چې پلار دې تیار دی مسکین راډیو ده که جنجال نه کولی ګوله ډوډۍ مې له ولاکه ورکړې وای ته ولې ستا د مور خو ښه راته ووایه څه نارې دې ولې اوه یا هغه ما ته ستا ده پرېږده نن تورپیکی دی زموږ کره راځي ښي تورپیکی راځي او تورپیکی راځي نو ته بیا دې جذبتې شوې ولې به نه جذباتې کېږي د پر اسمان غوښته خدای پر مځکه ورکړه ته څه بسارې کوې چېرته وایه په زور یې ووایه وایي یاده کوچنیانه مور هېڅ خبره نه ده ولې زوی نن خورا ډېرې مسخرې کوې ښه سیدي خو چې هغه کور ته راغله نو بیا پر هر شي باندې جنجال جوړ نه کړې زه به واسم چې څوک دی ګلو زویه څوک دی مور پک کاکا راغلی اوی بیا دا بشیر صاحب دی بخښه کوه بشیر صاحب دا کوچنی دی زه دردلی شي تېر ویم تاسې راځئ کښېنئ زه به ډوډۍ در سمه کړم خورې نن یې ډوډۍ یو څه ور ډېره کړه نن په لاس ډوډۍ غاړه نه باسم وین غره موته ډوډۍ ده دا څه بد اخلاقي ده بخښنه ځینې وغواړه هله کاکا بخښنه یا زوی هېڅ خبر نه ده دا ته بخښلی خورې ده دا ګلو په خبره خو زه ګرسري خوا نه بدوم زه چې کوچنی وم زه تر دله اخر شیطان وم ډېر بده به سوی یې وای خورې دا کوچنی مه وه زه په کوچنیوالي کې داسې خر شیطان ومه اشه بشیره په څه کار اخته څه مو درته ووایم په هېڅ کار ولاکه اخته خو دا څونه دې پرېږده هغسې خو ته بل کار نه لرې یو ګوړی چپ نسې کښېنستی د مېلمه سره سړی داسې خبرې کوي کاکا زوی بېادبي به نه کوې پرېږده چې کاکا ډوډۍ وخوري وایي یا خورې هېڅ خبره نه ده زه په کوچنیوالي کې تر دله وایي ستا خو په وایي یا خورې یا زه په دې باندې خوا نه بدوم زه په کوچنیوالي کې تر دله اخر شي څه وسوه کاکا وایي وراره بیا بخښه کوچنی دی یا خورې یا زه ګرسري خوا نه بدوم زه په کوچنیوالي کې وای کاکا خوارکې خو ډوډۍ لا ونه خوړه